ډارولې شي نه مو په مرګونو ډارول شي. موږ به د خپل جدوجهد دغسې جاري ساتو. موږ دنیا ته دا ښکاره کړه چې موږ یو ملګری په جیل شي، موږ 12 نه موږ 50 ملګري جیل ته تیار یو، خو هغه ملګری ګوښی نه پرېږدو. نو دا د دې ملګري ډاډ لپاره، د دې ملګري حوصلې بلندولو لپاره، د دې ملګري سترګو چګولو لپاره موږ دا قرباني ورکړې ده، او انشاءالله دا قرباني به طریقه پورې ورکوو چې تر څو مو پښتانه سیال کړي نه وي، په دې ملک کښې موږ ته برابر حیثیت نه وي میلاو شوی، سیالي نه وي میلاو شوی. طریقه پورې موږ دا جدوجهد به جاري ساتو انشاءالله. او بیا تاسو ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یو. دغه جیلونه او دغه کیسې، دغه هتکندې موږ نه حوصله کمزوری کولی شي. موږ به د خپل جدوجهد جاري ساتو، او دا خبره ډېره ضروري ګڼو چې په موږ باندې جیلي FIR یې کټ کړی ده. موږ نه احتجاج لا کړی و، موږ نه روډ بلاک کړی و، نه مو تقریرونه کړي وو. دا هر څه شی په موږ باندې اچولي دي، او سوله دفعه 144 چې ده هغه دو انونس کړی نه وه، خو इसके पीछे हम वर्दी है मुझ दाश कारा वर्ता है विच दफा 144 पर 9 बजे ते अनाउंस कहे और दा इच्छा त पता नस्त दा बत अवल ने अनाउंस कहे. नो दा په موږ باندې ټولې جیلي FIR په موږ کټ کړی دا، او دې خلاف په موږ ملګري مشوره کوو. ملګري مشورې نه بعد به موږ بیا مخکې قدم اخلو. موږ به کمشنر باندې هم FIR کوو چې جیلي FIR دې په موږ ولې کټ کړی دا. موږ ادارو وال چک کړي یو، په سیول کپړو شي چک کړي یو. موږ ته وروسته پولیس وال راغلي دي، اول موږ سیول کپړو ول بدمعشي را سره کړې ده، بدتمیزي را سره کړې ده. خو موږ په دې هتکندو باندې، په دې طریقو باندې د خپل اواز نه غلي کولو ته ورکوو، نه یې کله موږ څوک خاموشه کولی شي. دا جدوجهد به انشاءالله جاري ده. همدا بس ها تاسو چې دی بیا عبد الله ټولو نه اول خو ټول سره پښتانه وو حق کې आवाज اوچات کې، پښتنو حق کې आवाज اوچات کړي. غو ټولو شکریا ده کوم. او څنګه مشر خبره وکړه سره دا مونږ احتجاج کړو، نو څنګه راځي هغه باوجود یو لاس دغه په مونږ لګی دي. خدا صرف د مو حوصله کمزوري کولې د لپاره، د مو تحریک باندې هغه پریشر اچولې د لپاره دا خبرې دي. خدای ان شاء الله مو حوصله نورم ودی سبولان دیږي، مو ګرځو دي خبرونه نه، او ان شاء الله چې دا ژوندۍ تحریک حساب، او ان شاء الله مخکې ودا تحریک کې پرمختګ کوو. دوی امونه نه کمی جذبې د شاباش چې څه تدیزي کول نو سوالي دا څه سوال اولنۍ خبره خو ملګرو تاسو ته ټول وکي د ټول د مخه د PTM د مشرانو د کارکونانو د ټول ډېر مشکور یو چې دوی आवाज اوچت کړی دي. اولنۍ خبره زه دا کوم چې زه اسم د وفاقي وزیر شهریار افریدي سره نه کېنم. شهریار افریدي ته زه دا ویل غواړم چې د پنجاب په تاڼو کې ته د فوټو سیشن دپاره په تاڼو کې ګرځې چې دلته پښتانه مه تنګوي، او دلته په کوهاټ کې ستا په خپل کلي کې دلته لا قانونیت دی. موږ د روډ نه اوچت شوي، د روډ نه موږ په سیول جامو کې خلکو وړي، موږ پولیس نه یې اوچت کړي. او دویمه خبره زه دا کوم چې موږ مجسټریټ ته نه یې پیش شوي، یعنې دا غیر قانوني کار دی. نو زه شهریار افریدي ته دا وایم چې دغه فوټو سیشن چې ته کوم کوې په دې باندې پښتانه نه غولیږي. دلته به صرف ته دا کوې چې پښتون چې دا کم پاسون راولاړ شوی دي، دا په جیلو باندې د دې حوصلې چې دي هغه نه کمیږي، دا نورې زیاتېږي. دویمه خبره زه د جیل په حواله سره کوم. په جیل کې چې څنګه موږ خو عام یعنی موږ نه پروټیسټ کړی وو، نه مې روډ بند کړی وو، نه مې حکومت ریټ چیلنج کړی وو، هېڅ مې نه و کړي. د هغه باوجود موږ دوی اوچت کړلو، په چکیانو کې اچولي وو، د دهشتګردانو په لیست کې لیکلي وو، پر موږ په های سیکورټي کې وو. آیا موږ کومه داسې ګناه کړې وه چې دوی موږ دلته وراچولي؟ خو یو پیغام بیا و دغه ریاست و دغه ادارو ته زور کوم چې کومو دهشتګردانو سره تاسو موږ اچولي وو، هغه دهشتګردان چې تاسو ورته دهشتګردان وایاست هغه پښتانه وو، او زموږ ډېر قدر کړی دی، هلته زموږ ډېر عزت هم هغه خلکو کړی دی. دویمه خبره زه د اخرنۍ خبره دا کوم د PTM د ملګرو چې په دې شانو زموږ حوصلې چې دا کمیږي نه زیاتېږي. موږ به بیا هم هړتال کوو، بیا به هم کوو، بیا به هم کوو. موږ په دغه FIR-ونو، موږ په دغه شانو باندې څوک نشي غولولی. موږ به انشاءالله تعالی چې د PTM د پښتون دپاره چې موږ څنګه ژوندون نه یې غوښتی، دا پښتون ولس، دا پښتون ځوانان به هېڅکله هم پر قراره نه کښېږي. ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है.